السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د الکتریکل ویرینګ یعنی برقي فټنګ په رابطه باندې ده او د دې د ډولونو په رابطه باندې ده. تاسې په دې وایټ بورډ باندې وینئ چې برېښنایي فټنګونه دا تقریبا په نړیواله سطح په انټرنیشنل سطح په څلور ډوله باندې دي چې اول کلیټ ویرینګ، دوهم بټن ویرینګ او دریم کنډویټ ویرینګ، څلورم کیسینګ کیپینګ ویرینګ. راځو د دغه څلور واړو فټنګونو مهمو معناګانو ته. کلیټ ویرینګ عبارت د هغه ویرینګ څخه دی چې دا په تخته باندې کیږي او بهر په پلستر باندې کیږي. د پلستر د بره تخته لګي او د تختې د بره دغه پوخا به دغه فټنګونه کېدلو چې ویرونه چې دي ټول ښکاري او په دغه کې پټ ویر نه راځي، نو دغې ته کلیټ ویرینګ ویل کیږي. دې ته پخوانی اولډ ویرینګ یعنی پخوانی ویرینګ هم ویل کیږي. دویم پوزیشن کې بټن ویرینګ دی. بټن ویرینګ هغه ویرینګ ته ویل کیږي چې دا به پوخا د دغه پیچونو یا مطلب هغه کلیپونو په واسطه باندې به دا ویرینګ کېدو او دا به هم د پلستر د بره چې دا به هم ښکاره و، په دې کې به کوم یو شی پټ نه و. دریم نمبر کې چې کوم ویرینګ دی د برق ویرینګ دی، هغه ویرینګ عبارت دی د کنډویټ ویرینګ څخه. کنډویټ ویرینګ عبارت د هغه ویرینګ دی چې دا په پیپ کې کیږي او عموما که دا پیپ ښکاره وي یا پټ وي یا نیمه ښکاره وي نیمه پټ وي، نو دغې ته کنډویټ ویرینګ ویل کیږي چې نن سبا دغه مروج دی او ډېر مهم او اهم ویرینګ دی، ځکه چې په اسانۍ سره تاسې کولی شئ چې په هغې کې ویرینګ استعمال کړئ او په هغې کې تاسې تړنې وکړئ. څلورم سیستم کې کیسینګ کیپینګ ویرینګ دی. کیسینګ کیپینګ ویرینګ هغه ویرینګ ته ویل کیږي چې موږ یې په چینل پټۍ کې ترسره کوو، دا هم د پلستر د بره کیږي. راځو نن سبا چې کوم مروج ویرینګ دی او هغه ویرینګ چې دې ته الکتریکل ویرینګ ویل کیږي، هغه کنډویټ ویرینګ دی چې په نړیواله سطح باندې اول مقام حاصل کړی. دغه کنډویټ ویرینګ عموما په درې ډوله دی. په څو ډوله دی؟ په درې ډوله دی. نو دغه درې ډولونه تاسې دلته وینئ چې کنډویټ ویرینګ ډولونه عبارت دي د سرفیس کنډویټ ویرینګ څخه، د سیمي سرفیس کنډویټ ویرینګ څخه او د کنسیډ کنډویټ ویرینګ څخه. سرفیس کنډویټ ویرینګ عبارت د هغې تړنې او هغه ویرینګ برقي ویرینګ ته ویل کیږي چې دا عموما په پیپ کې کیږي او مکمل دا پټ وي، لکه دا صرف د دې بلپونه او هولډر او بورډونه ښکاره وي، سویچ بورډونه نور مکمل دا پټ وي، یعنې په چت کې پټ کیږي او لاندې چې کوم په دیوالونو کیږي د هغې لپاره جرۍ وال کیږي او په پیپونو کې دا پټ مکمل پټ وي. نو دا چې دی په دې ټولو فټنګونو کې په دې ټولو تړنو کې اول نمبر تړنه چې دا سرفیس کنډویټ ویرینګ دی چې نن سبا دا مروجه ده او دا ډېر په دې ویرونو کې په دې تړلو کې دا ډېر مهم ډول دی چې په اسانۍ سره تاسې کولی شئ په دې کې ویر چې دی چینج را چینج کړئ او هم پکې کلونه د ویرینګ انتخاب کړئ. دویم پوزیشن کې په دې کې سیمي سرفیس کنډویټ ویرینګ دی. سیمي سرفیس کنډویټ ویرینګ هغه ویرینګ ته ویل کیږي چې په چت کې مکمل په پیپ کې کیږي، دا پټ وي، خو چې کوم پیپونه موږ لاندې د بورډونو یا فرعي بورډونو یا سویچونو لپاره نصب کوو هغه ښکارئ. نو دویم نمبر په کنډویټ ویرینګ کې سیمي سرفیس کنډویټ ویرینګ دی. او دریم نمبر کې کنسیډ کنډویټ ویرینګ دی. کنسیډ کنډویټ ویرینګ هغه ویرینګ ته ویل کیږي چې په پیپ کې کیږي او دا پیپ که په چت کې وي او که په دیوال کې وي ټول ښکاره وي، او که دغه پیپ که د مس وي او یا مطلب د پی سی وي وي، که دغه د اوسپنې پیپ وي او یا د پی سی وي پیپ وي، نو دغه کنسیډ ویرینګ چې دی عموما دغه کې مطلب ټول دغې ته کنسیډ ویرینګ ویل کیږي چې دا مکمل ښکاره وي، په پیپ کې کیږي خو دغه تړنه که په بره وي او که په دیوالونو کې وي ټوله ښکاره وي. دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د الکتریکل ویرینګ یعنې برېښنایي فټنګونو په رابطه باندې وه. ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.